سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یوې نوې جملې وایم. د الماني ژبې مهمه جملې دي، روزمره استفاده ترې کېږي. کله چې موږ وایو زه د سهار په 7 بجو پاڅېږم له خوبه یا راوجګېږم، نو په الماني ژبه باندې داسې وایو Ich wache um 7 Uhr auf. Ich wache um 7 Uhr auf. او بیا بل جمله ذکر وای ل پاسېدل له راجګېدل نه بعد وای زه غسل کوم یا غسل اخلم، حمام کوم، یعنی داسې وایو dann dusche ich mich. dann dusche ich mich. کله چې غسل خلاص شي وای بیا زه د سهار په ناشته کې هګۍ خورم، داسې وایو weil ich esse Eier zum Frühstück. Ich esse Eier zum Frühstück. Frühstück وایي د سهار ناشتې ته.